امروز آمدیم یک جای خیلی متفاوت، یک جایی که خیلی بر آدم امید میده و امید بخش و الهام بخش است. بګرام مهم سړک د عملي چارو د شروع په مراسمو کې ګډون کوم. تر هر څه د مخه ټولو ګرانو هیوادوالو ته د دې مهمې پروژې د شروع کېدو له امله ډېره مبارکي وایم. در حدود 6.2 کیلومتر سرک با قیمت تخمینی 455 میلیون افغانی قرارداد صورت گرفته است. انشالله با مدت نزدیک این پروژه تطبیق خواهد شد. انشاءالله تعالی دا پروژه چې د کابل بګرام سړک چې شپږ زره 200 متره طول لري، د دې پروژې لومړی فاز او لومړی لاټ یې کارونه که امروز با افتخار شاهد آغاز تطبیق زیربناهای شهر جدید کابل و ویژه سرک کابل بګرام هستیم، چون ساختار این پروژه طوری طراحی شده است که نیازهای بیش از 4 میلیون نفوس را در داخل این شهر مرفوع می سازد. زونهای اقتصادی، تجارتی، زونهای زراعتی، تراکم طبقات اقتصادی یعنی طرح برج‌سازی، آب و برق اقتصادی از ویژگی‌های بزرگ این پروژه ملی به شمار می رود. که دغسې ژمنتیا او دغسې ډاډ زموږ د مشرتابه د خوا نه موجودي، نو انشاءالله افغانستان به د سیمې په کچه باندې نه د نړۍ په کچه باندې یو روښانه، پیاوړی او قوي هیواد جوړیږي. به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما وطندارای نازنینم. خدا کنه که خوب و جور و صحتمند باشین. امروز آمدیم یک جای خیلی متفاوت، یک جایی که خیلی بر آدم امید میده و امید بخش و الهام بخش است. آمدیم در مراسم افتتاحیه فاز اول پروژه شهرک کابل جدید در دیسبز کابل، جایی که امروز بخیر مراسم شروع میشه و شهرک بخیر کار آغازیش افتتاح میشه. جایی که خیلی امید هست و خیلی مردم ما خوشحال هستن و خیلی از بزرگان ما اومدن و میخواین که امروز بخیر افتتاحیه را آغاز بکنن. خواستم که از امروز براتون یک گزارش داشته باشم از جایی که خیلی آدم خوشحال میشه و امید زیادتر و زیادتر بر آبادی افغانستان می داشته باشه. میریم و صحبت‌های خود آغاز میکنیم، ببینیم که کیها چی گفتنیا دارن، با انجینیرها یک صحبت بکنیم و خدا کنه که مثل از این پروژه ها بسطها پروژه دیگه و بسطها گزارش دیگه از افتتاحیه همچون پروژه ها برای شما داشته باشیم. صحبت‌های خود آغاز میکنیم، ما رو بیننده باشیم.
گذشته بسیار پروژه انکشافی را ما شاهد هستیم. انجینیر صاحب قسمی که گفتن این پروژه هم شامل مترو میشه؟ انشالله امید هستم در پلان پروژه مترو است. توکل به خدا. مدتش هم میفهمیم که چقدر زمان میگیره که این پروژه بخیر تکمیل شود؟ خب پروژه مدت زمانی که به پروژه در تکمیلی پروژه مختص شده از طرف وزارت شهرسازی و مسکن 2 سال هستند، 2 سال تقویمی، ولی شرکت انشالله تعهد میسپارند که در 1 سال تکمیل کنه. شما میفهمید چقدر شرکت ها این پروژه را زیر کار گرفتن و شامل هستند در این پروژه؟ خب فعلا ما از شرکت خود نمایندگی میکنیم که شرکت سرکسازی و ساختمانی آریو بسپینغر است و اینجا بسیار شرکت های ساختمانی وجود داره که انشالله تمام کابل بزرگ، شهر کابل جدیده که شما میبینین اونجا در چیز دیدین، شما مشاهده کردین که بسیاری شرکت ها آمدن اینجا با سرمایه گذاری دلخوش کرده، انشالله سرمایه گذاری میکنن. توکل به خدا. خیر نصیبتان. امید داریم که بخیر امی آغاز پیشرفت افغانستان است بخیر؟ بله انشالله ما امید داریم، ما اعتماد داریم، با خود اعتماد داریم، با سرمایه گذارای خود اعتماد داریم. انشالله طوری که امروز شما شاهد هستین، ما انشالله در آینده نزدیک بسیار پروژه ساختمانی و سرکسازی را شاهد خواهم بودیم. درخواستی هم از سرمایه گذارای ما که فعلا سرمایه گذاری نکردن داریم؟ بله درخواست ما از تمام سرمایه گذارای کشور این هستند که بیادر فعلا سرمایه تمام مردم افغانستان، سرمایه گذارا، تجارا مسئول هستند این مملکت، باید در دیگه جای سرمایه گذاری نکنند، در مملکت خود ما سرمایه گذاری کنند. ماشاءالله. یک سوال دیگه هم دارم، باز اجازه میتین برای برادر ما. چقدر پرسنل دارین شما خودتان و چقدر امکانات زیاد دارین؟ در کل شرکت ما خود شرکت بزرگ هستند. در تمام افغانستان ما پروژه داریم، بالخصوص در شهر کابل حدوداً 7 پروژه فعلا ما در کار داریم. پرسنل دائمی ما که مستقیم در پروژه ما کار میکنه حدوداً شاید 8-8.5 نفر باشه و پرسنل غیر مستقیم که لیبر هستند یا فرض مثال کارگرها هستند شاید حدوداً 2,500 نفر پرسنل برسند. این یک زمینه کارم برای جوانا و برای کسایی که فعلا بیکار هستن ایجاد میکنه. بله 100%. زنده و سلامت باشید. شما با امید روزی که انشالله مثل از این پروژه به هزارها پروژه دیگه در کابل ایجاد شود. شما زنده و سلامت باشین. بس صدای ما را به تمام همشهریان ما برسانید که انشالله سرمایه گذارای مالی کوشش میکنن که به مردم اشتغال سایی پیدا کنند. خدا شما را خیر بده. زنده و سلامت باشید. تبریک باشه جناب اینجا. وطن دارای نازنین صحبت‌های انجینیر صاحب شنیدیم. یعنی این پروژه اولین موفقیت ما شما افغان ها است و کم بخیر رو به ترقی و پیشرفت هستیم. خدا کنه که مثل از این پروژه و صدا پروژه دیگه ایجاد شود. وطن دارای نازنینم آمدیم که یکی از برادرای ما صحبت بکنیم که به می وطن ما شما خدمت میکنه، به می شهرکایی که ساخته میشه، به می جاهایی که است، به می شارع‌هایی که است در اینجا خدمت میکنه و انجام وظیفه میکنن. اینا هستن که ما آسوده خو میکنیم و آسوده زندگی میکنیم. صحبت های خدا می داشته باشیم. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستین ان شاء الله؟ چیال دارین؟ الحمدلله. بخیر هستین؟ خیر زنده باشین. امروز آمدیم بخیر در افتتاحیه شهرک. از این بر ما بگو که چقدر آمادگی گرفتین که بخیر این شهرک آماده شوه و شما هم اینجا وظیفه انجام بدید؟ برای ما خو شعور برای خدمت مردم خود ایستاد هستیم. ماشاءالله. کدام مشکل ما نداریم. هر وقت ما در خدمت عزیز و هموطنان عزیز برای شما هستیم. ماشاءالله. امنیت شهرک هم شما میگیرین؟ می ساحه که است مربوط ما میشه. چقدر وقت هستی اینجا هستی؟ تقریبا 2 سال میشه که اینجا هستیم. ماشاءالله. 2 سال هم خیلی وقت است. زیاد وقت است. باز همینجا می باشین زیادتر وقت رخصتی مثلا پیش خانواده خانه هم میرین؟ در 20 روز اینجا در وظیفه می باشیم، باز 1-5 روز خانه میریم. دیگه خانواده هم اولویت هستن. از این بر ما بگو که چقدر امید داریم، مثل که ما خیلی خوشحال هستیم و امید داریم که بخیر افغانستان ما جور میشه و کشور ما جور میشه و به سمت آبادی روان هستیم. شما چقدر امید دارین مثل از این شهرک بخیر شهرکای دیگه آغاز شود؟ ما خو ان شاء الله امید زیاد داریم که وطن ما جور شود. خدا را شکر. اینم که ما خوشحال هستیم، ما میفهمم که شما هم خوشحال هستین. کشور ما خیلی وقتا در جنگ بود، خیلی وقتا ناامن بود و خیلی مردم ما ناراحت هستن. خدا کنه که مثل از این شهرک‌های زیاد جور شود که مردم ما خوشحال شوند، صاحب خانه شوند،
وطن ما و شما آباد شوه و کم کم رو به ترقی داشته باشه. افغانستان بخیر جور میشه ان شاء الله. در ترقی از سرکا جور میشه دیگه. اونجا شهرک بالا در اونجا جور میشه ان شاء الله. ماشاءالله. چی گفتنی برای وطندارای ما داری؟ بخصوص با کسایی که در دیار غربت هستن و خارج هستن و سرمایه گذاری نمیکنن. دیگه تو گفتنی خاص نداریم. خود در جا که باشن جور و سلامت باشن. خیر نصیبتون. زنده و سلامت باشین. رطوبت نسبی که کمترین آن میان ماهای جوزا و سرطان به 11% زیادترین آن میان ماهای هود و حمل به 89% میرسد. ساحات تحت پوشش و معلومات عمومی مستقبلان شهر جدید کابل. موقعیت شهر جدید کابل در شمال شهر فعلی کابل موقعیت دارد که شامل ساحات ولسوالی دیسبز طور مکمل و قسمت‌های از ولسوالی‌های شکردره و استالیف و قره‌باغ و کلکان ولایت کابل و ساحه با رکاب ولسوالی بگرام ولایت پروان میباشد. نفوس ماسترپلان نهایی شهر جدید کابل برای 30 میلیون نفوس در ساحات فوق ذکر پلان گردیده. مساحت شهر جدید کابل دارای 740 کیلومتر مربع معادل 370,000 جریب زمین مساحت دارد که تقریباً 1.5 مرتبه بزرگتر از کابل کهنه یا کابل فعلی می باشد. پلان طرح ماستر پلان کابل جدید، پلان مثلث شهر جدید کابل مطابق ماستر پلان به 4 مرکز فعالیت اجتماعی، اقتصادی، زراعتی هر یک بار یک ماستر پلان شهر کابل جدید دارای 3 فاز بوده، شامل یک زون زراعتی اقتصادی نیز می باشد که هر یک از فازهای متذکره دارای پارسل‌های متعدد می باشد. مولوی نجیب الله حیات حقانی. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقال الله تبارك وتعالى قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم. د ټولو نمخ کې د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزراء درون مرستیال د اخلاص او د عمل نمونه الحاج مولا عبدالغنی برادر صاحب د کابینې ټولو اعضاو ته ټولو راغلو مېلمنو د تالار حاضرینو اوریدونکو او لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ثانیاً دا چې د افغانستان اسلامی امارات د ریاست الوزراء محترم درون مرستیال او د کابینې ډیرو اعضاو د اسلامی امارات رتبه مسؤلینو او محترمو ملي تاجرانو معززو مشرانو او د تالار ګډون کوونکو په دغه پرتمینه جلسه کې زموږ سره اشتراک کړی د زړه د کومې ورته هرکلی وایم او شکر ادا کوم. درنو حضارو
نننی مجلس د هغې اصلي ویناوال زموږ مشران دي، هغوی به تاسو ته په خپل نوبت سره خبره کوي. زما 2 هدف اول دا چې خپلو دغه درنو مشرانو او تاسو ټولو حضارو ته ښه راغلاست ووایم او ستاسو شکریه ادا کړم چې موږ سره مو په داسې یو عمل کې اشتراک وکړو. زموږ حوصلې مو لا بلندې کړې، موږ ته مو د عمل انرژي راکړه چې هغه د نوي کابل ښار یا د کابل جدید د هغه شارک اقتصادي پرمختګ او د جوړښت دپاره یو مبرم ضرورت چې د کابل او بګرام عمومي سړک دی، د هغې د یو بخش افتتاح کوو. زما ورونو، دغه سړک په حقیقت کې د کابل جدید افتتاح ده. ما د قرآن کریم یو آیات ستاسو په مخ کې تلاوت کړ او په هغه کې الله پاک فرمایي مسلمان باید تبلیغاتی نه وي، مسلمان باید د میډیا او د پوچو وعدو خاوند نه وي، د مسلمانانو شان دا دی باید په عمل مزین او د عمل خاوندان وي. الله وی عمل کوي، الله به عمل وویني. رسول الله صلی الله علیه وسلم او مؤمنان ستاسو د اعمالو ویني او خبرېږي. بیا به تاسو یو هغه ذات ته مسترد شئ، لاړ به شئ، مړه به شئ. غیب دی ستاسو په عقیده او اراده او نیت باندې خبر دی، هغه به بیا ستاسو د اعمالو په رابطه تاسو ته معلومات درکړي. دا چې اسلامي امارت ژمن دی عمل ته او اسلامي امارت د عمل نوم دی. دغه پروژه چې ډیره وختي شروع شوې ده، لیکن تر دې وخته پورې د هغې تقنیني اسناد هغه هم توی مراحل نه وو. دغه ماستر پلان د کابل جدید چې هغه د جکا مؤسسې لخوا نه ترتیب شوی دی او تر دې وخته پورې د هیڅ یو مشر لاسلیک په هغې باندې نه و موجود. همدارنګې د عمل معامله په میدان کې د هغې په پس منظر کې باید نور ما تحت پلانونه جوړ شي، هغه تصویب شي او د عمل جامه ورکړی شي. کابل جدید مخکې محترم معین صاحب تاسو ته د هغې بیان وکړ چې اصلي ضرورت څه دی. منګ او تاسو چې نن ډیر زیات محتاجي، یو منګه په داخل کې د مسکن د کمود سره مخامخ یو، د کور د کمود سره مخامخ یو، ښارونه مو ډېر د فشار لاندې دي. هغه ورونه چې هغوی کور نه لري، زمونږ بعضې ورونه چې کورونه لري د کرایه په انتهایي جګه کړي، بېوسه دي بېچارهګان. بل طرف ته په موږ او تاسو باندې د بعضې مغرضو کړیو لخوا نه د مهاجرینو ورونو فشار دی چې په جبري ډول او د ټولو اسلامي او شرعي او بین المللي نورمونو په خلاف اخراجېږي، د هغوی فشار دی. لہذا موږ د بل هر وخت نه اوس مسکن ته زیات ضرورت لرو. کابل جدید چې په 300 تقریبا 3,80,000 جریبه ځمکه کې موقعیت لري، په مختلفو سکتورونو باندې مشتمل دی. په دې کې اقتصادي برخه، اقتصادي زونونه دي، په دې کې زراعتي زونونه دي. لویه برخه څه د پاسه د 3 میلیونه افغانانو د میشتېدو هغه برخه ده. بلنه ورکوو د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا محترم لوی مقام د دفتر رئیس ډاکټر صاحب مولا عبدالواسع ته چې د دریځ لور ته تشریف راوړي او د نننۍ ورځې په تړاو باندې د افغانستان اسلامي امارت د محترم رئیس الوزرا الحاج مولا محمد حسن اخوند پیغام درنو حاضرینو ته واوروي. محترم ډاکټر مولا عبدالواسع. بسم الله الرحمن الرحیم. د نوي کابل ښار د پروژې اړوند د کابل بګرام عمومي سړک د ودانیزو چارو د پیل په اړه د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا پیغام.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب صدق الله العظيم. ډېر د شکر او حمد ځای دی چې له څو لسیزو ستونزو او نارامیو وروسته مو هیواد او ولس د اسلامي نظام سرتاسري امنیت او اتحاد له نعمتونو څخه برخمن شوی دی. د امریکایي اشغال شکست او اسلامي امارت له بریا وروسته که له یوې خوا زموږ هیواد په معنوي لحاظ په شرعي واکمنۍ عدالت او اصلاحاتو باندې ښایسته شوی، له بلې خوا د بیا رغونې او ودانیز پرمختګ په برخه کې هم اساسي ګامونه اخیستل شوي چې ټول هیوادوال یې شاهدان دي. په دې لړ کې د افغانستان پلازمینه کابل ښار یو له هغه ښارونو څخه دی چې ګڼ شمېر زیربنایي انکشافي پروژې پکې تطبیق شوي دي. د لویو لارو د توسعې او اساسي جوړولو، د ښاري خدماتو د پراختیا او اصلاحاتو او ګڼو نورو برخو کې د پام وړ کارونه ترسره شوي دي. له دې جملې یو مهم کار د کابل ښار د توسعې په مقصد د نوي کابل هغه ستره پروژه ده چې له کلونو وروسته یې یو ځل بیا کارونه پیل شوي او مرحله په مرحله سرته رسیږي. دا چې نن د دې سترې پروژې د یوې مهمې برخې د کابل بګرام عمومي سړک د اساسي جوړولو کار پیلیږي، د دې نښه ده چې اسلامي امارت د نورو زیربنایي پروژو غوندې د نوي کابل ښار د پروژې د تکمیل لپاره هم کلک هوډ لري چې د الله تعالی په مرسته به په څو پړاوونو کې بشپړیږي. اسلامي امارت لکه څرنګه چې د هیوادوالو معنوي ترقي او اصلاح ته توجه لري، همدارنګه د هیواد د ودانیز پرمختګ او ترقي هم د یو مهم هدف په حیث تعقیبوي. موږ کلک هوډ لرو چې له اوږدو جګړو څخه ستړي هیوادوالو ته هم په ښاري او هم په اطرافي ساحاتو کې د غوره ژوند ټول امکانات مهیا کړو، ترڅو مو هیواد د سیالان سیال او ولس مو د اسلامي نظام تر سیوري لاندې د آرام او باسعادت ژوند خاوند شي. د ښار او کور جوړولو وزارت چې د نوي کابل ښار د پروژې د دغه مهمې برخې د تطبیق مسؤلیت لري، د هڅو او فعالیتونو قدردانی کوم. الله تعالی دې د دوی او ټول هغو کارکوونکو ته چې د دې پروژې د عملي کار د ترسره کولو مسؤلیت لري توفیق ورنصیب کړي چې دغه پروژه په ښه ډول تکمیل او پای ته ورسیږي. د پروژې په ترسره کوونکو غږ کوم چې په پوره اخلاص او ایماندارۍ د یادې پروژې کارونه ترسره کړي، ځکه دا یو عام المنفعه پروژه ده چې ګټه یې ټول عام ولس ته رسیږي. په پای کې د کور او ښار جوړولو وزارت دغه راز نورو هغو ادارو ته چې د هیواد د بیا رغونې او ولس د هوساینې په برخه کې کار کوي ډاډ ورکوم چې د اسلامي امارت رهبري همیشه ستاسو ملاتړ کوي او څه چې زموږ وس په پوره وي د دغسې عام المنفعه پروژو د تکمیل لپاره به له تاسو څخه دریغ نه کړو. الله تعالی دې موږ ټولو ته توفیق راکړي چې د خپل مسلمان ولس ښه خدمت وکړو او په دې برخه کې د خپل مسؤلیتونو په ښه صحیح طریقه سره انجام کړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحاج محمد حسن اخوند
د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزراء. په ادب او احترام بلنه ورکوو محترم مولوي صاحب عبدالواسع سمیم ته چې په خپل خواږه ترنم سره زموږ د ګډونوالو روحونه تازه کړي. محترم مولوي عبدالواسع سمیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی دلته ټولو درنو قدرمنو مشرانو مجاهدینو عاملو ستاسو قدرمن حضور ته السلام علیکم. ورځ په ورځ په وړاندې ځم ګامونه اخلم اساسي او منظم ګامونه اخلم خدای بېله تا مې بله سره نشته ستا په فضل او کرم ګامونه اخلم د وطن د آیندې غم را سره دی په ماضي ږدم قدم ګامونه اخلم نو ټول مې ویني چې پر خپلو پښو ولاړ یم له سیالانو سره سم ګامونه اخلم له ځانه وړاندې مې اول د وطن غم خوړلی د وطن غم خوړلی ورته کړېږم شپه او ورځ لکه لړم خوړلی لکه لړم خوړلی له ځانه وړاندې مې اول د وطن غم خوړلی د وطن غم خوړلی ورته کړېږم شپه او ورځ لکه لړم خوړلی لکه لړم خوړلی زه به د سپین امارت چاته هم مختوری نه کړم زه به د سپین امارت چاته هم مختوری نه کړم عمره دا مې د الله په ذات قسم خوړلی په ذات قسم خوړلی له ځانه وړاندې مې اول د وطن غم خوړلی د وطن غم خوړلی ورته کړېږم شپه او ورځ لکه لړم خوړلی لکه لړم خوړلی ځان د اولس د مینې دومره پوره وړی بولم ځان د اولس د مینې دومره پوره وړی بولم لکه له دوی چې مې څلور کونجه عالم خوړلی کونجه عالم خوړلی له ځانه وړاندې مې اول د وطن غم خوړلی د وطن غم خوړلی ورته کړېږم شپه او ورځ لکه لړم خوړلی لکه لړم خوړلی تاریخي وګورئ جهان ته شرمنده د کنه تاریخي وګورئ جهان ته
چاچی ازار د دې مظلوم ولس هردم خوړلی ولس هردم خوړلی له ځانه وړاندې مې اول د وطن غم خوړلی د وطن غم خوړلی ورته کړېږم شپه او ورځ لکه لړم خوړلی لکه لړم خوړلی عبید ځای مې چې دا ګټې او تاوان لیدلی عبید ځای مې چې دا ګټې او تاوان لیدلی له ځان سره مې د یارانو فکر هم خوړلی او فکر هم خوړلی له ځانه وړاندې مې اول د وطن غم خوړلی د وطن غم خوړلی ورته کړېږم شپه او ورځ لکه لړم خوړلی لکه لړم خوړلی عمومي مدیر او له ټولو ویناوالو احترامانه هیله خو بیا هم چې وخت کمښت په پام کې ونیسي او خپله وینا له 15 دقیقو وانه اړوي که دې نه کمیږي خو په موږ به شفقت وي مننه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت لومړی مرستیال محترم ملا صاحب برادر د ښار او کور جوړولو محترم وزیر صاحب ډیرو عزتمندو قدرمندو علماء کرامو روحانیونو معززو مشرانو سپینګیرو کشرانو او زمونږ د ویاړلې پرانیز غونډې مراسمو ته راغلو میلمانو تر هر څه د مخه درته د انسانیت او بشریت ستر لارښود جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تلپاتې او نه هېرېدونکې مبارکه مسنونه طریقه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا چې وخت ډېر کم دی نه غواړم ستاسو ډېر وخت ونیسم. یوازې د یو سپینغر ساختماني او ودانیز شرکت په استازیتوب د افغانستان درنو ولسونو ته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله تعالی دا پروژه چې د کابل باګرام سړک چې 6200 متره طول لري د دې پروژې لومړی فاز او لومړی لاټ یې کارونه شروع کیږي. پروژه په ټاکلي وخت د ملي نړیوالو معیارونو سره ان شاء الله تکمیلیږي. د یادونې وړ ده چې اریوب سپینغر شرکت د 12 لسیزو څخه زیات افغانستان کې د بیا رغونې او آبادۍ په برخه کې فعاله سابقه لري. یاد شرکت سړکونو، ودانیو او نورو بنسټیزو زیربنایي پروژو په پلي کولو کې ارزښتناکه ونډه اخیستې ده. اریوب سپینغر شرکت یو پیاوړی مسلکي او مجرب تخنیکی ټیم لري او د اړتیا وړ عصري وسایلو باندې سمبال ماشینري لري چې دا وړتیا لري ترڅو د مهمې پروژې د ټاکل شویو معیارونو سره سم په بریالیتوب سره تکمیل کړي. دا چې د کور او ښار جوړونې محترم وزیر صاحب په موږ باور کړی دی او دا مهم او ستر مسؤلیت زموږ په غاړه اچولی دی. د اریوب سپینغر شرکت مشرتابه او ټول کارکوونکي د دوی څخه د زړه له کومې مننه کوي او ډاډ ورکوي چې ان شاء الله دا پروژه به په نړیوالو معیارونو باندې د ټاکلي وخت څخه مخکې تکمیلیږي. د ټولو د توجه نه نړۍ مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. فضیلت معاب محترم ملا عبدالغنی برادر، معاونیت محترم اقتصادی ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان، حضار گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند را سپاسگزاریم که توفیق گام نهادن در مسیر آبادی و پیشرفت را برای ما لطف فرموده است که امروز با افتخار شاهد آغاز تطبیق زیربناهای شهر جدید کابل و ویژه سرک کابل بگرام هستیم. توجه مستقیم رهبری امارت اسلامی در راستای توسعه اقتصادی و حمایت از سکتور خصوصی و توجه همه‌جانبه پیرامون پیشرفت شهر جدید کابل و همچنان تلاش‌های وزارت محترم امور شهرسازی و مسکن متعاقباً همت و آمادگی عام تام سکتور توسعه شهری در پیوند بر تطبیق زیربناهای شهر کابل قابل هر نوع تقدیر و تشکر است. با اغتنام از فرصت یک بار دیگر آمادگی عام تام خویش را در پیوند بر تطبیق زیربناهای شهر جدید کابل البته در چارچوب مکلفیت‌های خویش ابراز می‌نماییم. حضار گرانقدر، افغانستان در دوره‌های گذشته ملموس است که هیچ گونه توجه قابل ملاحظه‌ای در ارتباط به زیربناهای صورت نگرفته است. اگر چشماندازی در راستای توسعه اقتصادی داشته باشیم، با وضوح دیده می شود که محیط زیست، ترانسپورت، تنظیم و توسعه روستاها، زونهای زراعتی، زونهای اقتصادی و صنعت به سیستم بومی تعقب و پیگیری می شد و همچنان سکتور شهری و شهرسازی در سراسر کشور نظر به مقتضیات زمان آن هم صبغه موقتی داشت. یعنی هیچگاه نظام اقتصادی و توسعه شهری و طور بنیادی که منجر به تغییرات بزرگ اقتصادی اجتماعی و نهایتاً ماحول خود را متحول بسازد و یا متحول ساخته باشد با وجود نیامده بود. اما شهر جدید کابل و سایر پروژه های دیگر که در معرض اجرا قرار دارند در شرایط موجود سرآغاز تغییرات قابل ملاحظه‌ای در زندگی جامعه و توسعه شهری خواهد بود، چون ساختار این پروژه طوری طراحی شده است که نیازهای بیش از 4 میلیون نفوس را در داخل این شهر مرفوع می‌سازد. زونهای اقتصادی، تجارتی، زونهای زراعتی، تراکم طبقات اقتصادی یعنی طرح برج‌سازی، آب و برق اقتصادی از ویژگی‌های بزرگ این پروژه ملی به شمار می‌رود. یک بار دیگر با در نظر داشت ارزش زمان و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری و توسعه شهری آمادگی خویش را موازی با فعالیت‌های وزارت محترم امور شهرسازی و مسکن بر تطبیق زیربناهای شهر کابل ابراز می‌نماییم. در اخیر سیاست امارت اسلامی را در حوزه اقتصاد تحت عنوان سیاست اقتصاد محور و در بعد بین المللی تحت عنوان سیاست متوازن که از بار قانونمند حقوقی برخوردار است قابل تمجید می‌داریم. از توجه همه سروران اظهار سپاسگزاری می‌نمایم. دلوی او بخونکي خدای په سپېڅلې نامه زه هم په خپل وار ټولو راغلو مشرانو د اقتصادي چارو محترم سپاسالار به ورته ویو، سلاکار به ورته ویو، سپاسالار صاحب، د کور او ښار جوړولو محترم وزیر صاحب، منصبان ټول راغلي د کابینې محترم غړو ته د زړه د کومې ستړي مشي او ښه راغلاست ویل. په دې خوښ یم چې په دې ښارګوټي کې چې موږ ساختماني او ودانیز شرکتونه
دغه یخني او ګرمي تیرو. نن خوشاله یم چې د افغانستان د ډېر لوړ مقامات دلته راغلي تر څو زمونږ د دې خوالو او ناخوالو نه باخبره شي. د پروژې د اهمیت او د پروژې تخنیکي اړخ باندې خو جناب معین صاحب وزیر صاحب د کور او خار جوړولو مکمل رڼا واچوله، ټول تفصیلات تاسو ته وړاندې کړل. زه به د پروژې په هکله باندې یوه غوښتنه ولرم. د کابینې ډېر محترم معزز مشران دلته دي. د دې سترې پروژې چې دا یاده شوه د افغانستان د سیمې په سطحه باندې ستره پروژه ده، د دې د لا بریا په خاطر باندې د برېښنا، د ابرسانۍ، د قوالو او د اسنادو په اسانتیاو کې که محترم مشران د دې شرکتونو سره مرسته وکړي د پروژې د لا بریا په خاطر باندې به دا یو ستر ګام وي. زه په افغانستان کې یو کتاب د محترم ښاغلي زاهد بشواني د خوا نه او میاخیل صاحب د خوا نه لیکل شوی دی. په هغې کې معماران افغانستان یا د افغانستان جوړونکي په نوم باندې کتاب دی. هغې کتاب کې لیکلي چې بختور یو د شملو سړي لرو، څومره ښه یو د جرګو سړي لرو، چې خبره همیش د کاڼي کرخه موږ د داسې مرکو سړي لرو. د کاڼي د کرخې سړي لرو، د شملو سړي لرو، په وطن کې آبادي نه کېږي. که دغسې ژمنتیا او دغسې ډاډ زموږ د مشرتابه د خوا نه موجود وي، نو انشاءالله افغانستان به د سیمې په کچه باندې نه د نړۍ په کچه باندې یو روښانه، پیاوړی او قوي هېواد جوړېږي. نو په آخر کې زه د ټولو نه مننه کوم. بیا یو ځلې د اکسیم اریانا شرکت په استازیتوب باندې چې غواړي ته تشریف راوړی دی او د ټولو د بریا په هیله باندې مننه کوم. مرستیال الحاج مولا عبدالغنی برادر صاحب ته احترامانه او صمیمانه بلنه ورکوو ترڅو د دریځ لور ته تشریف راوړي او خپله هر اړخیزه وینا درنو حضارو ته واوروي. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا محترم اقتصادي مرستیال الحاج مولا عبدالغنی برادر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د کور او ښار جوړولو وزارت محترم وزیر صاحب، د امارتي ادارو محترمو مسؤلینو، قدرمنو مشرانو، د رسنۍ استازو، میلمنو او ټولو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر د خوشحالۍ کابل بګرام مهم سړک د عملي چارو د شروع په مراسمو کې ګډون کوم. تر هر څه د مخه ټولو ګرانو هیوادوالو ته د دې مهمې پروژې د شروع کېدو له امله ډېره مبارکي وایم. قدرمنو حاضرینو، کابل بګرام سړک د کابل ښار یو له مهمو ستراتیژیکو نښلوونکو لارو څخه دی چې د کابل ښار شمالي برخې د پروان ولایت مرکز چاریکار او د هیواد له شمالي ولایتونو سره نښلوي. دغه سړک نه یوازې ترانسپورټي او د تګ راتګ له اړخه ډېر اهمیت لري، بلکې د اقتصادي، تجارتي، ښاري پراختیا او ټولنیزو فعالیتونو له اړخه هم حیاتي رول لري. د یاد سړک یوه مهمه او اساسي برخه د نوي کابل ښار تر چتر لاندې سیمو کې موقعیت لري. د نوي کابل ښار د ترانسپورټي زیربنا اساسي برخه ګڼل کېږي. دا سړک ډېر پراخ او د عصر د غوښتنې مطابق مهمه زیربنا لري چې د برقي بسونو، لوی ترانزیتي موټرو او ښاري بسونو د تګ او راتګ لپاره 2 لاینونه او د تیز رفتاره کوچني موټرو د تګ او راتګ لپاره 4 لاینونه لري.
همدارنګه 4 لاینه فرعي سړکونه او د سړک دواړو غاړو ته معیاري پیاده رو او شنه ساحه لري. ګرانو هیوادوالو، زه د دې مهمې او اساسي سړک په تخنیکي اړخونو نه غږېږم، مګر اقتصادي اړخ ته لنډه اشاره کوم. دا سړک چې د کابل ښار له ګڼ نفوسو سیمو څخه شروع او د پروان ولایت تر بګرام ولسوالۍ مسیر یې د هېواد د سړکونو د شبکې یوه مهمه برخه جوړوي او د ترانزیتي دهلیز حیثیت لري. دا سړک د کابل ښار د تجارتي مارکیټونو او د شمالي ولایتونو ترمنځ د شیانو د انتقال اساسي مسیر دی چې ډېری فابریکې، ګدامونه، ورکشاپونه او تجارتي مرکزونه پکې فعال دي او ډېرو هیوادوالو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده چې په پراختیا او معیاري جوړولو سره به یې دا ټولې ګټې څو چنده زیاتې او د هېواد د اقتصادي ودې په برخه کې به اساسي رول ولوبوي. قدرمنو هېوادوالو، دا تریخ حقیقت ټولو ته معلوم دی چې په تېر کې د افغانستان ملت په دومره سیاسي احزابو، قومي، سمتي، ژبني او نورو اجزاوو ویشل شوی و چې د ملي مشترکاتو د پیاوړي کولو په برخه کې مو لوی اکثریت له لاسه ورکړی و. په مختلفو مفکورو د ملت دا ویش تر دې کچې رسېدلی چې نور د ویش قابلیت او ظرفیت نه و پاتې شوی او متاسفانه چې دا ډېره ستر میراثي فاجعه وه. اسلامي امارت دغو ټولو جدي ستونزو او ننګونو ته په پام هڅه کوي چې د افغانستان د غیور ملت ټول بې مفهومه تقسیمات او تفرقات له منځه یوسي. د ولسونو ترمنځ شته هیڅ تنوع ته د تعصب او تبعیض له دیده ونه کتل شي او ټول افغانان په داسې یو اسلامي او واحد ملي دریځ راټول کړي چې د افغانستان سترې ګټې او ستراتیژیکې موخې پکې خوندي وي، چې یو بنسټیز کار تر 6م صنف پورې د مدرسې او مکتب د نصاب توحید دی چې اسلامي امارت وکړ. زه د هېواد په داخل او خارج کې په ټولو افغانانو غږ کوم چې ړوند تقلید مه کوئ، د چا تر اغېز لاندې مه راځئ، واقعیتونه غلط مه تفسیروئ. افغانستان ستاسې کور دی، هر افغان د نورو افغانانو په څېر ارام ژوند کولی شي. له خارج څخه خپل هېواد ته راتللی او پانګونې کولی شي. موږ نه د چا مخه نیولې ده او نه د اسلامي امارت ظرفیت دومره کوچنی دی چې هره فردي او جزوي مسأله جدي ونیسي. باید سیمې او نړۍ ته څرګنده وي چې له افغانستان سره مثبت تعامل د اوسني وخت اړتیا ده او د سیمه ییز او نړیوال ګډون د پیاوړي کولو او دوامداره مشترکو پراختیایي اهدافو د هممهاله تعقیب یو مهم او بنسټیز رکن دی. له دې حقیقت څخه سترګې پټول د مشترکو اساسي موخو تعقیب او ترلاسه کولو کمزوري کوي او شته بالقوه فرصتونه له لاسه ضایع کوي. ټول هېوادونه د خپل جغرافیوي موقعیت، هوایي حریم، کاري قوي، خامو موادو او صادراتو وارداتو له اړخه یو بل ته اړ دي. دا اړتیاوې هغه وخت
په سمه توګه پوره کېدلی شي چې د نړۍ هېوادونه د رسمي اړیکو په چوکاټ کې د تعامل جرأت وکړي چې دا کار د ټولو په ګټه دی. هر څوک باید د افغانستان له شته فرصتونو لکه سرتاسري امنیت، اقتصاد محوره سیاست، د نورو هیوادونو په چارو کې عدمي مداخله، د سیاسي او اقتصادي تعامل پیاوړي ارادې او نور ورته فرصتونو څخه لازمه ګټه واخلي او هڅه ونه کړي چې رامنځته شوي فرصتونه په تهدیدونو بدل کړي. په پای کې یو ځل بیا ولس ته د دې مهمې پروژې د پیل مبارکي وایم او مسؤلو کسانو ته یې د توفیق دعا غواړم. ستاسو له توجه نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مولوی عبدالسلام حنفی. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله المولانا العظيم. حضار محترم، معاون صاحب اقتصادی ریاست الوزراء، وزیر صاحبا، اعضای کابینه امارت اسلامی افغانستان، ژورنالیست های عزیز و شرکت های تطبیق کننده این پروژه، هیئت رهبری وزارت محترم شهرسازی و مسکن، علما، مشایخ و همه حاضرین در این محفل، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نخست جا دارد به مناسبت این پروژه بزرگ و استراتژیک به هیئت رهبری وزارت محترم شهرسازی و مسکن، به ویژه برادر محترم وزیر صاحب شهرسازی و مسکن الحاج مولوی صاحب نجیب الله حیات حقانی و انجینیر صاحبا و همه کارکنان وزارت محترم شهرسازی و مسکن و شرکت های تطبیق کننده این پروژه بزرگ را مبارکباد و از صمیم قلب تشکری نمایم. برادران نهایت عزیز، الحمدلله امروز ما شاهد افتتاح یک پروژه بزرگ و اساسی و یک پروژه زیربنا و زیرساخت برای کابل جدید هستیم که سرک کابل بگرام علاوه بر این که این راه کابل و چارکار را با هم وصل می کند، کابل را با ولایت‌های شمالی کشور نیز وصل می نماید. یک بخش این سرک که در حدود 43 کیلومتر را احتوا می نماید در زیر چتر پروژه کابل جدید می باشد، چون که ماستر پلان کابل جدید از طرف امیرالمومنین صاحب حفظه الله منظور گردیده است به حیث زیرساخت و زیربنا در ساحه فاز اول پروژه کابل جدید در حدود 6.2 کیلومتر سرک به قیمت تخمینی 455 میلیون افغانی قرارداد صورت گرفته است. انشالله به مدت نزدیک این پروژه تطبیق خواهد شد. این سرک به شکل اساسی ساخته می شود. در این سرک 2 لین BRT
برای رفت آمد. چون که سابق هم الحمدلله شهر کابل وقتی که بس‌های برقی وقتی ما داشتیم بسیاری کشورها این امکانات نداشتند. برای فعلا چون که کابل فعلی ساحه خیلی تنگ است ولیکن نفوس و رجوع همشهریان ما از ولایت‌های مختلف در مرکز ساحه را بسیار تنگ نموده است و جانب دیگر در جریان انقلابات و سالهای گذشته ساخت‌سازهای خلاف ماستر پلان هر کس مطابق ذوق خود در اینجا هر کسی که زور داشته است یک چیزی را آباد کرده است. نه ساحه سرسبز در نظر گرفته شده است، نه ماستر پلان شهری در نظر گرفته شده است و بسیار یک مشکلات بزرگ به میان آورده است. امروز اگر همه را ما بیرون میسازیم یک مشکل بزرگ است، به حالت خود میمانیم دیگه مشکل است. انشالله کابل جدید بر اساس ماستر پلان، بر اساس پلان های تفصیلی که از طرف انجینر صاحبا بعض شرکت های خارجی ساخته شده است، انشالله مطابق او اعمار خواهد شد. در این سره که انشالله در گام اول سیستم BRT در نظر گرفته شده است و 2 لاین برای موترهای کلان برای رفت آمد در نظر گرفته شده است و همچنان برای بس های شهری 2 لاین برای رفت آمد در نظر گرفته شده است و برای موترهای تیز رفتار 4 لاین، 2 لاین برای رفت و 2 لاین برای آمد در نظر گرفته شده است و 4 لاین فرعی و یا سرویس رود هم در این سرک در نظر گرفته شده است، 2 برای رفت 2 برای آمد. برای موترهای خرد و تیز رفتار هم قابل استفاده می باشند. پیاده رو در 2 طرف سرک در نظر گرفته شده است و همچنان جویچه ها و ساحات سبز در 2 طرف سرک مطابق معیارهای انجینیری در نظر گرفته شده است. انشاءالله امارات اسلامی افغانستان مصمم به این است که انشاءالله هم در مرکز به شمول پروژه کابل جدید در همه ساحات شهر، انکشاف شهری و زیرساخت‌ها به همه انشاءالله کار شروع است. از یک طرف از طرف شهروالی کابل و از طرف دیگر انشاءالله از طرف وزارت محترم شهرسازی و مسکن برای فعلا ماستر پلان منظور شده است، سر پلان های تفصیلی کار شده است، پلان های استراتژیک ساخته شده است. انشاءالله با کابل جدید از شروع بهار انشاءالله ساخت ساز و کارهای تعمیراتی بسیار به شکل وسیع انشاءالله شروع خواهد شد. همچنان در شهرهای بزرگ، در مراکز ولایت ها، در ولسوالی ها انشاءالله در ساختن ماستر پلان، ساختن پلان های تفصیلی در همه جا شروع است. امارات اسلامی مصمم به ساختن افغانستان و ساختن شهرهای بزرگ افغانستان مطابق معیارات جدید انشاءالله مصمم هستیم. با همکاری همشهریان عزیز خود انشاءالله در این پروسه موفق خواهیم شد. همچنان مثل که قبلا برادر بزرگ مولا برادر آخوند فرمودند، پالیسی امارات اسلامی افغانستان همی است که در داخل دیگر همه افغان ها با هم متحد باشند، دیگر او طرف دریا، پایین دریا، بالای دریا به اختلافاتی که قبلا به اینجا از طرف استخبارات های کشورهای مختلف ارائه می شد دیگر فریب نخورند. همه افغان ها با هم برادر هستند. اختلافات زبانی، اختلافات سمتی، اینها همه الله تعالی میگه که این برای تعارف است، برای شناخت شما هست. این برای از این نیست که کسی به یک زبان صحبت میکنه، کسی به دیگر زبان در برابر هم دیگر سلا بگیرند، در کشتن هم دیگر شروع بکنند. کسی به یک مسلک است، کسی به دیگر مسلک است، به خاطر از این هم دیگر را بکشند.
نه، دیگه همه افغان ها با هم برادر هستند، برادر واحد هستند. افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست. همه در اینجا حق دارند. افغان های ما که در بیرون هستند بیاید. هیچ مشکلی از طرف امارت اسلامی افغانستان وجود ندارد. عفو عمومی صورت گرفته است. دیگه کسی اگر در برابر نظام سلام بالا نکند، کسی را ناحق نکشد، انفجارات نکند، مسئولیت دارد مثل دیگر افغان. بیاید پراپرتی، ملکیت، همه چیز از خود از او باشد. اگر کدام موتر و جایداد از او را کسی گرفته، امارت اسلامی مصمم است او را پس گرفته میده. و همراه همسایه ها هم پالیسی امارت اسلامی افغانستان واضح است. ما با همسایه ها خواهان روابط حسنه هستیم. در یک خطه با هم زندگی میکنیم. باید بر اساس احترام متقابل با روابط حسنه داشته باشیم. این به منفعت همه همسایه هاست. اگر با هم دیگر جنگ میکنیم، در امورات هم دیگر مداخله میکنیم، بجز زیان، بجز خساره، بجز تاوان هیچ چیزی را به دست نمیاریم. بیاین همه ما بر اساس احترام متقابل روابط حسنه داشته باشیم. هم شما آباد شوین، هم ما آباد شویم. شما آبادی خود را در خرابی ما نبینید. نه، بر اساس برد باید پیش بریم، نه بر اساس برد و باخت. برد و باخت هیچ وقت نتیجه صحیح نمیده. شما هم آباد شوین، ما هم آباد شویم. ما هیچ مشکل با هیچ یکی از همسایه ها نداریم. در امورات همسایه ها هم مداخله نمی کنیم. این پالیسی واضح امارت اسلامی افغانستان است. هیچ کس اجازه نمیدیم که از خاک افغانستان برخلاف امنیت دیگران در اینجا فعالیت داشته باشد. این یک چیز مسلم از طرف امیرالمومنین صاحب، رئیس الوزراء صاحب، اعضای کابینه، از طرف همه یک چیز مسلم است. و با همه کشورهای دنیا هم امیر میخواهیم که روابط حسنه و بر اساس احترام متقابل روابط داشته باشیم. ما نه همراه شرق استاد شده بر خلاف غرب در اینجا فعالیت میکنیم، نه همراه غرب استاد شده بر علیه شرق در اینجا فعالیت میکنیم. نه، افغانستان یک کشور مستقل و بی‌طرف است. ما با امورات داخلی هیچ کس مداخله نمیکنیم. افغانستان یک کشور اقتصاد محور و روابط حسنه با همه کشورها داشته باشد. ما همینطور یک چیزی را میخواهیم. همه کشورها را دعوت میدهیم، همه کشورهای دنیا به شمول کشورهایی که با ما در جنگ بودند. او یک بخش تاریخ افغانستان است. دیگر ما همه را دعوت میدهیم بیایند افغانستان، در معادن افغانستان، در بخش انرژی، در دیگر سکتورها در اینجا بیایند سرمایه گذاری بکنند. هم با خود فایده ببرند، هم به ملت افغانستان فایده برسد. دیگر افغانستان برخلاف هیچ یکی از کشورهای دنیا نخواهد بود. افغانستان یک کشور مستقل بی‌طرف خواهد بود. ما با همه روابط حسنه و بر اساس احترام متقابل میخواهیم. انشاءالله شروع افتتاح این پروژه هم مشعر به این است که انشاءالله افغانستان به طرف پیشرفت، به طرف ترقی، به طرف بنسطیزه شدن تمام پروژه ها، مسائل امنیتی پیش می رود. زیادتر وقتتون نمیگیرم. از توجهتان تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. مطابق این آیه و این حدیث
چون که وقت نیست دعا میکنیم الله عزوجل که امارت اسلامی کارای خیر میکنه و میخواه رفاهی ملت افغانستان یارا خیر و فلاح نصیب بگردان و دعای ملت در حق زیاد داشته باش، چنانچه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر حکومتی کار خیر میکنه، انصاف میکنه، عدل میکنه، شما ملت وارد دوست دارین، در حق از دعا میکنین، در حق از الله دعای ملت قبول بگردان، دعای خیر کنند و همچنان و امارت اسلامی در حق ملت خود دعای خیر کنه که ملت امرای از یا استاده است، مثلا در این پروژه کابل استاده، در باقی پروژه در اعمار افغانستان، در ترقی دین و دنیای افغانستان امرای این حکومت استاد است، امرای امارت اسلامی. الله عزوجل اینها را هم خیر نصیب بگردانه، رفاه و آسایش برایشان نصیب بگردانه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا الى الحق والى طريق مستقيم. الله تعالی همه افغانستان را آباد مستقل و همه ملت افغانستان الله تعالی همیشه آرام مستقلا بگرداند. الله تعالى على خير خلقه محمد وآله معين برحمتك ارحمهم وارحمهم. یک معرفی کوتاه اول خودت برای وطندارای ما بیشتر باشید. اماین زاده هستم، رئیس شرکت ساختمانی و سرکسازی آریو بسکینغان. ماشاءالله. میشه درباره از این پروژه بسیار کوتاه بر ما یک معلومات بدین؟ این پروژه سرک کابل و بگرام گفته میشه. خب با شرک جدید با شهر جدید کابل هم بسیار یک سرک مثبت است. یعنی سرک جور شد ان شاء الله دیگه آبادی هم می‌بیسته. ماشاءالله. تعداد پرسنلتون بگوین که شما چقدر پرسنل دارین؟ پرسنل خب برادر دیگه میپرسانه که تو دقیق برام معلوم نیست، خواهد 2000 نفر بالا است. به خاطر پروژه ما زیاد است با ولایت و کابل ما تقریبا از 20-23 پروژه داریم فعلا. یکی از فرصت‌های خوب برای مردم بخصوص جوانای ما که بیکار هستن است. بله کسایی که بیکار. پروژه‌های دیگه هم زیر دست دارین مثل از این پروژه؟ بله پروژه‌ای در امارات که انجام دادیم، یک سرک مهم کوتل خیرخانه او را ما انجام دادیم و از چاره میدانایی که یک سرک 60 متر آمد طرف گمرکی پروژه را زیر دست داریم و تقریبا 13-14 پروژه است در کابل. ماشاءالله. من میگم اولین پیشرفت و کم کم گام‌های بالاتر میبینم، یک امیدواری خیلی زیاد میبینم در این پروژه ها. بله انشالله تا جایی که ما از تیم رهبری وزارت شهرسازی شنیدیم یک تصمیم قاطع دارن این بار. انشالله همون چیزی که ما شما همگی خواب از را میبینیم کابل جدید باید داشته باشیم. توکل به خدا. انشالله جدی هستن این بار. توکل به خدا. برای تجارای ما که بیرون از افغانستان هستن و تا فعلا نامدن و سرمایه گذاری نکردن چی گفتنی ها داریم؟ با تجارا و هموطنان ما یک بهترین چانس است فعلا، به خاطر کار زیاد است و خود ما هیچ کوشش نکردیم که از وطن بریم. امیدیم و توکل به خدا. این صحبت‌های استاد خلاص رو بخیر می‌بینیم. توکل به خدا.
خیلی خوشحال شدیم. همچنان امی کسایی که مسافر هستن و تجارت پیشه هستن یا سرمایه گذار هستن، یک کوتاه بر از اونها یک پیام داشته باشین دیگه باز میریم کم کم. این وطن ما شما سر همگی ما شما حق داره این وطن در هر کنج دنیا که باشه، اما تمام ما تجارت ما باید بیان یک بهترین چانس برشان بیان در وطن خود کار کنیم. خیلی نصیبتان. زنده و سلامت باشین. یک جان تشکر. وطن دارای نازنینم، قسم که دیدین برنامه به خیلی خوبی پیش رفت و لحظه های افتتاحیه را براتون تونستیم به تصویر بکشیم. خیلی امیدوار هستم، زیاد امیدوار هستم که مثل از این پروژه های دیگه هم بخیر نزدیک باشه و افتتاح شوه و شهر ما بخیر کم 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 مقبولتر و زیباتر و لوکستر شوه. مثل که من همونطور خوشحال هستم، میفهم شما هم که تصویر و گزارش دیدین شما هم خوشحال شدین و خیلی هم انتظار داشتیم که بخیر کار پروژه جدید کابل به خصوص فاز اول کی شروع میشه، چی وقت شروع میشه و امروز براتون نشان دادیم که چی وقت شروع میشه و بخیر کارش هم چقدر طول میکشه. گفتن که کار 2 سال دوام میکنه و 2 سال بعد بخیر اینجا دیگه شناخته نمیشه. خدا کنه که گزارشی که براتون گرفتیم، تصویرهایی که براتون گرفتیم براتون خوشایند بوده باشه و قسمی که میخواستین براتون یک گزارش ثبت کرده باشیم. تا گزارش دیگه، تا برنامه دیگه که من احمد نوید در خدمت شما حاضر میشم، شما رو به الله بی‌نیاز میسپارم. الله